د هغه شپه ده چې ابی ابن کعب رضی الله عنه ور باندې قسم خواړه چې دا د لیلة القدر شپه ده، دا په میاشت د رمضان کې او به په اخیرنو لسو شپو او په دې لسو شپو کې په تاقو شپو کې چې ویشتم د رمضان سره سمون خوري. نن موږ هم دغه شپه کې یو چې ابی ابن کعب رضی الله عنه هغې باندې قسم خواړه چې دا د لیلة القدر شپه ده. محترم ورونو دا شپه چې دی په عبادتونو باندې آباده کړي، په دې کې قیام وکړئ، په دې کې چې دی د قرآن کریم تلاوت وکړئ، په دې کې ډېرې دعاګانې وغواړئ. د هغه شپه ده چې الله رب العالمین د دې مبارکې فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر، د زرو میاشتو نه چې دی په دې کې عبادت غوره او بهتره دی، برابر نه دی بلکې غوره او بهتره دی. محترم ورونو نو دا یو غنیمت دی، یو فرصت دی چې الله رب العالمین مونږ له راکلی دی. پکار دا ده چې دې نه مونږ استفاده وکړو او ځانونه چې دی رب العالمین باندې وبخو او د دې اجرونه او فضیلتونه چې دی راګیر کړو.